سلامونه او نیکې هیلې یو ځل بیا ستاسو ورور بلال لوګری یم له بلال پریس څخه تاسې ته سپورتي خبرونه وړاندې کوم. نن مو تاسې ته د ای پی ایل افغان پریمیر لیګ په باره کې خبر تیار کړی. د افغان پریمیر لیګ په باره کې مو تاسې ته داسې خبر تیار کړی چې اشرف غني او د کرکټ بورډ ادارې مشر او د ادارې کارکوونکو په صلاح دوی ویلي چې راتلونکی ای پی ایل به موږ په ابودوبۍ کې کوو او کوشش به کوو چې بهرني لوبغاړي هم پکې واخلو او پر یوه ښه سویه ای پی ایل وکړو چې د نړۍ سیال لوبغاړي به پر دغه ای پی ایل کې برخه اخلي. او اشرف غني ویلي چې په ای پی ایل باید ښه خارچه وشي چې ترڅو د پاکستان او د نړۍ د نورو ښکلو او تکړه هیوادونو څخه ښه لیګ ترسره شي. نو ګرانو کتونکو او لیدونکو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.